په پاکستان کې میشته او نیمایي برخه یې په دوحه کې میشته او تا دې ته نظام وویل ځکه په افغانستان کې اوس نه کوم نظام شتون لري نه کوم سیستم شتون لري نه کوم قانون شتون لري یعنی ته یا موږ ټول دغه جمهوریتیان چې کوم یو یعنی د روسانو نم ډېرو خیر یو یعنی د هندیانو نم ډېرو خیر یو یعنی صاحب مهربانه د المانیانو نم ډېرو خیر چې سفارت او کنسلګریانې ورکړي دي د نارویجیانو نم ډېرو خیر یو چې سفارت په هغه کې اوسلو کې ورته ورکړی دی د عربي اماراتو نم خیر یو یعنی د ایرانیانو چې دلته ګوره یو لوی امپراتوري تېره کړې ده هغوی نم ډېرو خیر یو د خیر خوا صاحب د خدای ډېره مننه ډېر یو ښه ټکي ته دې اشاره وکړه ګوره دلته د سیمې استخبارات خپلې ګټې لټوي په هر چا کې یې ګټه وي په هغو باندې انویسټمنټ کوي خوله دې تیو بنده که دومره واک نه لري غلی ساتي د خولو بند د جنرال صاحب ملګری دی زه ولاړم تاسو ما خبره ته نه پرېږدي زمه څه درته یي که نه ورورانو ګوره دا سره کم تاسو سره کم مسلمانان یاست تاسو د عدل ناریم وګئ د عدل دعوه هم کړې ده هغوی یو ساعت خبرې وکړې ما خبره ته نه پرېږدي مسلمانان هر کم سي په دا اوس عدل ده بس پرېږدئ شاهین صاحب محترم دا پرېږدئ لومړی خو شاهینه طالب نه مسلمان ده نه افغان ده نه انسان ده نه پښتون ده راسه زه درته ثابت کړم راځي درته ثابت کړم طالب نه مسلمان ده نه افغان ده نه پښتون ده نه انسان ده راځي ثابت کړم درته ثابت کړم درته د هر ټکي زه تاسو ته په اثبات باندې که چېرته مسلمان وای مسلمانان په مساجدو کې ځان مرګ بریدونه کوي په قرآن کریم په منځ کې چاودنې کوي که دغه افغان وای دومره افغانان به دغه بې رحمه به ایوانان څوک ووژنل لکه داسې ووژنل که چېرته افغان وای افغانان دغه رقم د علم دروازې مه بندوئ مایک یې پرېږدئ که نه زه اوس مخې ته ورته کېږدم د دې د ولسوالي کردار ورته کېږدم مخې ته ته ولسوال وې ته مسلمان وې په خپله ولسوالي کې دې کومې نخرې نه کولې ته ولسوال وې ته مسلمان وې پردۍ وزې دې راپټې کړلې ته ولسوال وې ته مسلمان وې ګوره تاسو دا بېسوادان له ما سره غږوئ دا په ولسوالي بحث کوي زه په افغانستان بحث کوم واوره خیرخوا صاحب هیله کوو واوره تا دې قسم دا خو دا پیغورونه ورکوي راسئ ګوره یو سر ژبور سړی را سره مخ کوي زه په افغانستان بحث کوم دا په ولسوالي بحث کوي دا اوس سړی ده ګوره زه بحث کوم زه بحث کوم ته دغومره یې که نه ولسوالي باندې اوسې دې پټې وې هغه کیسه وکړه د نیازي صاحب سره بحث کوم غوږ راته نیولی ولو ته مسلمان یې مسلمان غلا کوي سید راځي ګوره سید راځي له سید سره بحث کوم سید سره بحث کوم حاجي صاحب شاهینه دا پرېږدئ دا رقم نه کېږي دا ګوره دا د ټوله زه په افغانستان غږېږم دی په ولسوالي حاجي صاحب شاهینه دا پرېږده ګورئ دغه سعید رور یو تازه پیغام راوړی دی د ده دا پیغام به واورو ولسوال صاحب تا ته راځو ته دا مه وایه چې په ما باندې ته د ولسوالۍ ولسوال وي ولسوالي په افغانستان کې او په غزني ولایت کې وه هغه زموږ ولسوالي ده ګوره زه اوس په ولسوالي بحث نه سره کوم زه د افغانستان په موجوده وضعیت باندې غږېږم زه په ټول افغانستان باندې غږېږم زه د سیمې او د نړیوال په سیاست باندې خبرې کوم د سید خان څه پیغام موجوده وضعیت باندې خیر خبرې وکړي تاسې پرېږدئ دا ګوره داسې ده تر هغې پورې یو شی نه معلومیږي چې ځان راسپړلی نی دی د ځان را وسپړي تاسې بیا دقیقا جواب ورکولی سئ زه به یو سوال ورته مخې ته کېدم دا سوال به جنرال مبین صاحب ته وي دا سوال به فهیم افغان ته وي دا سوال به ولسوال صاحب ته وي حاجي صاحب شاهین ته نیازي صاحب ته وایس اف پښتون او دې ټولو ته به دا سوال وي زه بار بار دا سوال کوم په دې سوال کې ما ته قناعت راکوئ که زه غلط یم ما اصلاح کوي مثال په طور باندې په نړیوال هغه باندې به د ترهګر تعریف وکړو چې ترهګر څه شي ته وایي اصلا ټیرریزم څه شي ته وایي دوی سره ټیرریزم ورته وایي یو زورور راځي تا په کور باندې درخیږي د تا ښځې وژني ماشومان وژني بدکاري کوي هلکان وژني ودونه بمباروي جنازې بمباروي مثال په طور ګنه د خپل ضرورت مطابق ځان ته سړک جوړوي او چې کوم کې د هغه خیر د هغه ځان ته کوي په دې کې یو خلک راجګېږي د دغه جبر او د ظلم خلاف درېږي خپل بچیان قربانوي خپل کورونه قربانوي د خپلو ښادیو نه د غمو نه هر څه نه دی لرې وي خپل کور ته نشي راتللی تاسې ته زه دا سوال ګدم چې دغه اشغالګر چې راغلی ده د ده خلاف جنګ کوونکی
آیا ترهګر دای دا او که دا د دې ترهګر هغه اشغالګر خلاف ولاړ دا د خپلو بچیانو د خپلې خاورې دپاره جنګ کوي اشغالګر دای دا په دې دواړو کې موازنه ډیره اسانه ده نړیوال چې کوم په زور راغلی دي د هغه زور هم په پیسه کې ده هم په ملکونو کې ده هم په میډیا کې ده ګوره دومره اوس عجبه خویونه موږ او تاسې کوو هغه انګریز هغه سرکوناټی چې راغلی دا د ما په وطن کې د ده څه کار ده دی د پلار وطن ده دی د نیکه وطن ده دی د ما معدنو پسې راغلی ده دی دلته د بګرام امریکان د توهین کې دا ولسوال صاحب خفه کیږي نه ولسوال صاحب نه خفه کیږي امریکانو توهین عمومي خیدا نه چې امریکایانو ته توهین مه کوه چې ولسوال صاحب خفه کوي ورباندې چې درته وایي نه ما سرکوناټي یاد کړي کنه چې چا سری هغه خپله خبره دغه توهین د ولسوال صاحب څخه خفه کیږي زه اوس دلته دا سوال ګدم چې دی په کوم قانون د ما ملک دی ځان ته جای غواړي چې زه دلته منځنۍ اسیا کنټرولوم چین کنټرولوم روس کنټرولوم دی په کوم قانون باندې راځي د ما معدن وړي چې زه بیا راجګ سم د دې زور خلاف جنګ کوم د ده خلاف غرونو ته ځم د ده خلاف ګاونډ ملک ته ځم د ده خلاف ارجي ته ځم دی په رسنوي باندې ما ته ترهګر وایي او زه بیا خپه په دې یم چې د ما خلک ورسره چې کوم دي چې دغوی ته لار هواروي د دغوی نه مخکې د ما په کور راننوځي د دغوی نه مخکې د ما د زنانو تلاشي کوي د دغوی نه مخکې د پښتون کلتور جامیش کوي د دغې نه مخکې راجګېږي د ما ماشومان په کنداغونو وهي د دغې نه مخکې چې انګریزان ما ته څه ووایي دغه سرکوناټي ما ته څه ووایي دی راجګېږي ما ته کنځا کوي پر پادارې تونه چوپ بچی سګ دی ما ته دا وایي نو که یو خړ پړ سړی راجګ سي او ما د دې جبر نه خلاصوي د دې جبر او ظلم خلاف ولاړ ده نو که دی دماکه کوي دی دغه خلک نور وس خو یې نه کېږي خو ځان به پیالوځي بل څه وکړي د ټانک سره د ما څه زور ده فهیمه ته زور لري ته د تیاري زور لري ته د څه شي زور لري خو ځان به پرې مړ کړي که نه په دې کې چې دا کوم 16 او 15 او 2 او 3 شهیدان سوي دي عام خلک دې ته کولیټرل ډیمیج وایي په اصلا معنی کې کولیټرل ډیمیج دغې ته ویلی کېږي داسې نه دي کړي چې یو سړی واژه او 50 ورسره وژلي دي البته د 10 سره 2 او 3 دې ته کولیټرل ډیمیج ویلی کېږي بله خبر یو خو مې دغه سوال تاسو ته کې خود بله خبر ما ته 10 کاله طالب پنجابی و ما ته 10 کاله طالب ترهګر و ما ته 10 کاله طالب د پاکستان بچی و نن خو زه طالب وینم ټوپک یې پسې راخیستی ده په پاکستان باندې ډس کوي ځوانان له لاسه ورکوي بچیان یې مړه کېږي په دوی باندې جای جای بمبار کېږي دا چا چې ما ته 10 کاله ویل چې دا طالب د پنجاب بچی ده دی نن په کوم حیثیت باندې ورغلی ده د هغه په غېږ کې ناسته په کوم حیثیت باندې د هغوی ټوپک یې راخیستی ده د ما په وطن باندې برید کوي د ما په وطن کې خلک وژني د ما په وطن خان لاره پاکستان ته خلاصوما یعنی هغه پاکستان سے 10 کاله ما ته ترهګر معرفي کړی 10 کاله راته دی طالب راته دی هغه بچای معرفي کړی دا نن د خپل د سرکوناټي بنیا دوم خړکوناټي ورغلی دی او دی غوی په غېږ کې د خپل کوناټي خېدي نو یا خو هغه وخت کې دوی بکواس کاو یا خو هغه وخت کې دوی غلط وو د افغان ولس خلاف وو او یا اوس د دوی وایي چې موږ نه غول خوړی سوي دي سیال ته ورغلي ورته ناست یو د دې دوه سوالونو جوابونه راکئ ما ته قناعت راکئ که زه غلط یم بخښنه هم درنه غواړم ډېره زیاته مننه سید خان صاحب تحلیل ده چې دی ډېر په زړه پورې و نو جنرال صاحب غواړې خبرې په وکړي که ډوډۍ خورې وروره ولسوال صاحب ته واخور کوچې دې جواب ورکړي جنرال صاحب چې زه خو ولسوال صاحب سره لیوال د ما د خبره دومره ټیټ نه ده چې زه د سره وغږېږم دا خبره د صحیح ده قربان ده شم بالکل نو بیا ولسوال صاحب معززه دغه د سید خان صاحب چې کومې خبرې وکړي د په تحلیل باندې ستا تحلیل څه شی دی تاییدیه ردکیه خو دلایل به وړاندې کړي مهرباني ورور وګوره دا سید خان صاحب چې د ما له سوهې سره په دې باندې برابر ده چې هغه یو علمي او منطقي یو په نړیوال سیاست باندې آګاه انسان ده زه غواړم چې د سره بحث وکړم او دغه جعلي جنرالانو په دغو سره د ما له سوهې ټیټ خلک دي زه راځم دې ته ګوره د دې اشغال خبره وکړه فهیم وروره لنډه خبر دا موږ دغه ټول افغانستان فکر وکړه چې یو کلی ده په دې کلي کې هر ډول خلک اوسیږي خو مګر یو کور ده چې دا کور غلاوې کوي خلک وژني بچیان اختطاف کوي یعنی دغه کلی نور تر 2 سپوږمو ځین را رسېدلی ده فکر وکړه طالب
افغانستان ته راغی ته غوږ ونیسېږه فکر وکړه طالب افغانستان ته راغی په له افغانستان ته د هند الوتکه وتښتوله او په بدل کې ترهاګر په اخلاص کړل ګوره دا به نه غږیږي غوږ راته ونیسئ خو ترهاګر درته معرفي کوم او په انګلیسي ژبه کې ورته وایي ټرریست درته معرفي کوم ته خو یې ماته غوږ ونیسئ زه به دا یو ورور ښکته کړم دا ملګری به ښکته کړم زه ورګم ولسوال صاحب خیر دې ته لږ حوصله کړه داسې بیخي څنګه حوصله وکړم زه سید خان ما تا په خبرو کې مداخله کړې خلکو ته ګوره کاري صاحب سام معزز مشر دی زه تا ته په اثبات باندې هر څه رسوم طالب ته په کوم حساب باندې ترهاګر وایي ټیرریست ترهاګر په دی وایم په افغانستان سي امریکایانو چې برید کړی دی د 50 هیوادو په خوخه باندې الته افغانستان ته راغلي بل د ما په پروتوکول باندې راغلي دي غلام هغه چاته ویل کیږي چې د تا هیواد څوک اشغال کړي لما سره د پروتوکول په اساس راغلي ما نظامی او سیاسي پروتوکول ورسره راځي کړی دا طالبانو حکومت ګوره د طالبانو حکومت ول افغانستان ګوره له افغانستان نړۍ کوم ته دې ما د ساوینې زه پایم نه دا پښتنه کوم زه غیږم ته ما خبره ما پښتنه وکړه هیله کوم ولسوال صاحب قربان بشم ولسوال صاحب ډیر په عاجزۍ پښتنه کومه طالب زه غوږ نیسم بس وړه پښتنه طالب وطن کې سیستم یو خلک په هغه وخت کې د تا محمد د تا جنرال رستم د تا سید خان یو منټ هغه د سیستم کې بیا ناستو هغه د تا سره ناستو اشغال غلا د افغانستان پوځي تجهیزات د افغانستان معدن دا طالب خرڅ کړي وو که دا د تا دغه مجاهدینو سره وروسته 20 نفر امریکایي به شهادت رسیده دغوی خرڅ کړي وو په دې باندې مې پوه که دغه اشغال طالبانو ختم کړی بیا د طالبانو حکومت رنګول غلط وو بل که طالب ښه ده که بد ده که مات ده که ګوډ ده که تور ده که سپین ده که شین ده د ما د وطن سړی ده زه څنګه دا وایم چې د ما په پروتوکول باندې زه انګریز راولم دی وطن ته مطلب زه خپل ورور خیرن خچن بے تعلیمه دا برداشت کوم نه بل انګریز عیاش فحاش یو سات خبرې وکړي اوس ما پرې ما دا ورور مړ کی او زه ځان ته بیا هیرو وایم چې ما یو نظام راوړی دا څنګه نظام اوس یې غدر ته خلطه کې راوړ سي هغه ته ځان سره وی ټول سید خان په ملک موقتی راغلی یو ولې دې غنه دفاع کوي اوس ملکونه برازي پایم اورور 50 ملکونه برازي دلته وای زه د پلان کې خزه بوزم نو دا حق لري ګوره 50 ملکونه خو زمينه تا مسایده ک طالبه 50 تو یوادو ته خو تا زمينه مسایده ک چچنیان تا راوستلو عربان تا راوستلو سودان کې تا چاودنی ونه کړلې د ولسوال صاحب تاسو خبرې نه کوي کې چاودنی ونه کړلې ما نه پښتنه وکړه ولسوال صاحب ګوره ما نه پښتنه وکړه طالب پرونم ترهاګر وو نن هم ترهاګر دا ترهاګر کومه ته ولې ستاسو سوي کسره پورته کومه ولسوال صاحب ته یو علمي شخصیتي تا ته ستاسو سوي کسره پورته لاړه ګوري تا زه درته زه بنه له ورستو ما تاسو سره اول دلیل تر سره وای ګوره تختدل په تاسو ما خبره ته فریق دی تخته د چا کار دی نه تخته ګوره یو څوک چې خبره ته نه کیږي ګوره سید خان ما ته خبره د بادرانو کار د بادر سره به تخته کوي نه ګوره الماس صاحب ما یو چا په خبرو کې مایک خلاص کړی دا ما مداخله کړې ده نو خو دوه پوښتنې کړې د زیبه جواب ورکوم کنه نو ثبوت باندې دا ټول خلک په دلیل منطق کې باجب کې وي منطق باجر اخیسته دا د خبرې سره او بیخ نه دی معلوم زدا وایم خو ته ما د خبرې سره او بیخ څه د مجبورې خبرې تاسو ما خبره ستا دغه خبرې یعنی خفرانه نشي والله به منطق دي والله به دلیل دي ځکه به منطق دي چې ما طالب اصلي ترهاګر د تماریک کړای دا او اسناد او ثبوت مې د تماریک ته مشوره درکړم زه مشوره درکړم دا ورور میو کې بیا زه در سره غږیږم ته د کار وکړه وایا چې امارت اسلامي یو خانه هله ما خبره سره وای خدایم کور د غنمو ډکه ګوره خیر خاصه ته کوله چې دا خبره وکړي چې د امریکا او د ناتو دغه وحشیان زناور قاتلان دا لیوان غت عسكر دغه خلکو د خپل غوخو په سیزلو باندې چې د افغانستان نه وېست دا وایا دا ومنه دا حقیقت دی
بیا په ضمن کې دا خبره ورسره وکړه چې د خلکو افغانستان ټول فتح کوي ونیوه اوس واکمنان دي دوی په ځینو مواردو کې موږ او تاسو سره زور کوي زیاتی را سره کا مطلب خونځي بند کړي دي لوی عامه جرګه نه راغواړي ګوره دا خبرې که ته وکړې دا منطقي دي دې کې موږ در سره دا طالب څه ګوره د طالب نه زه ښوونځی غواړم ځکه ماته به ترهګر روزل کېږي له طالب نه زه د پرمختګ تمه نه لرم او نه د پرمختګ لپاره قانونه څوک اوس ما تاسو پرېږدئ خبرو ته خیر دی ولا سوال صاحب دا یونس بې قانونه څوک دا څه کارو ګوره تاسو په افرادو خبرې کوئ شینواری صاحب ودرې خبره شینواری صاحب ولسوال صاحب محترم تاسو هم ټول ته ګورئ داسې یو سالم بحث وکړئ او یو بل باندې خیر د ځان جګمۍ صاحب وایي چې ودرې په شینواری صاحب خبرې مه اوره یو بل ته مو وایي چې ته د ما د باس وړ نه ته د ما د باس وړ نه ټول باعزت اشخاص یې ټول هوښیار اشخاص یې په وطن وغږېږئ په ملت وغږېږئ د حل لاره وګورئ سالم باس وکئ چې خوند ترې واخلو بل ته وګوره داسې کپلي وي په تورو زارو موړ سي کمره بنده که بیا به وروسته وخوري حاجي صاحب الماس تا نه زه دا پوښتنه کړم ورور شخصي حریم ته به نه ځای دی چا که هغه کپړې وي کار شکار خپل دی ګوره حاجي صاحب الماسه دغه خلیلي محقق عطا محمد نور سیاف رباني احمد شاه مسعود دا خلک څه کارو دوی د جمهوریت نه مخکې څه کارو حاجي صاحب الماسه مهرباني تاسو ولې په پوښتنه یو دقیقه خیر خاصه دې سړي پوښتنې کړې زه به دې جواب ورکړم هیله کومه دنه مې پوښتنه وکړه هو ورور مې خیر دی لږ مه پرېږده حاجي صاحب الماسه مهرباني دا خلک څه کارو د دې جمهوریت نه مخکې جمهوریت نه مخکې یاره جمهوریت نه مخکې چې صفا درته وایم ما خو ولاکه دې خلکو دا کوم چې دغه خلک دا خلک ما په جمهوریت پاټکیان وو که نه پاټکیان محافظه کاره یاستئ والله بالله محافظه کاره یاستئ غوڅه خبره نه کړئ دا ترهګرو دا چې دی تروریستانو دا چې دی د کابل ورانونکي وو د 90,000 کابلیانو قاتل د دشت لیلې چا کړې وه قسم خدای د سودانۍ قضیه دې مور ته راپورته کوم هماغلته سعودي کې د پښه کې پړی تړم کش کوم د په دې سړکونو باندې ولاکه رانه څوک خلاص هم کې پوهې که مقصد دا د زه په کوم په خېټه خو ځان موړ که په مړه خېټه جنګ کوه په نارې خېټه باندې جنګ کېږي په دواړو سواختو لګېږي ته لږ ځان موړ که بیا راځه دا غلطه ده خیر د الماس صاحب احترام به یو بل ته لرو خیر دی هغه ملګري دي خیر دی که هغه سید خان صاحب ګورې الماس صاحب بیا راځم دې خبرې ته دغه خلک د افغانستان د 100 کلنه ملي اردو ړنګونکي خاینان قاتلان او وحشیان داسې ووایه لږ جرأت پیدا کړی او محافظه کاره پښتنو چې لوري تا ته دغه خلک چې دا تی نوم اخلي دا هر سړي ته معلوم دي هر سړي ته معلوم دي دوی د وطن سره جاپا کړي جمهوریت الماس صاحب ته خبره بل ځای کې ده دغه د 100 کلن جمهوریت د واک اختیار صلاحیت